السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنهما څخه روایت دی، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک من دعا بهؤلاء الکلمات، که چا په دغه کلماتو سره دعا وکوله، د الله څخه یو شی وغوښتی، الله جل جلاله بې لازم ورکوي. لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. او دغه رنګه په بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه کلمات څوک په میاشت کې نه وایي، که په دغه میاشت کې مړ سو غفر له ذنبه، د ګناهونو به الله جل جلاله ور معاف کړي. او که په جمعه کې وویله، که په هغه جمعه کې مړ سو، الله جل جلاله به یې ګناهونه ور معاف کړي. که په کال کې وویله، په کال کې مړ سو، الله جل جلاله به یې ګناهونه ور معاف کړي. حدیث رقم 125 صفحه 828 کتاب الدعا د امام طبراني رحمت الله علیه. او دغه رنګه امام طبراني په معجم کبیر جلد 9 صفحه 320 کې، او دغه رنګه مجموع زوائد جلد 10 صفحه 155 کې روایت کړی دی. نو محترمینو دغه دعا کوي، یو خو الله جل جلاله هغه مقاصد حل کړي، دا اوس چې زموږ دعاوې کوو اجابت نشته کې پکښې، نو په هغه طریقه باندې موږ نه دي کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ ته راښولي دي. او بل دا څومره عظیم بشارت و زیری دی چې سړی په میاشت کې دا دعا ووایي، الله جل جلاله که په هغه میاشت کې دی مړ شي، الله به ولر مغفرت وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.